بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاتو. وای په خوب کې څوک ماته فکر کوم څه یو دوه کسانې ماته ضرر رسي، دا اوږد خوب ده خو دا دومره مطلبي ده، ما دومره یې واخیسته. وای شکي شمه، بیا اخوا لږ تاو شوم، بیا هغه هم راپسې تاو شي، بیا ډزې وکړي او بیا کلمه وایم ولګېږم اشهد ان لا اله الا الله، او بیا هوایي شم په هوا کې بل ځای ته راشم وغورځېږم، سره وینه راباندې رواني. نو دا یو خطر نه بچ کېدل داسې انشاءالله یو خطر نه ته ډارېږي ډېر زیات، هغه غټ خطر انشاءالله تا ته نه رسېږي. ستا د خلکو سره همکاري په وجه باندې، ځکه خلکو سره ته ډېر ښه کوې، هغه په وجه باندې الله تعالی تا ته که څه مشکل وي، څه تشویش وي درته، هغه انشاءالله په اسانه تېرېږي. یو که لږ تکلیف هم درته ورسېږي ما لږه کې کیدای شي مالي تاوان وي، وینه تلل د انسان د بدن نه دا مالي تاوان باندې تعبیر کېږي، څه لږ مالي تاوان به در باندې درته رسېږي او غټ خطر نه انشاءالله الله دې بچ کوي. نو کوشش وکړه چې خلکو سره ښه وکړې او همکاري وکړې، والله تعالی اعلم. مور مې خوب کې راته وایي چې د پسه څرمن یا پوست وي، وایي هلته ورته وایي چې دا واغونده ځان ته یعنې واچوه او دا د بدن لپاره ګټور ده. نو د دې خوب تعبیر دا ده چې د مور دې تعجباور غوښتنې کوي ستا نه، لکه مور چې ده آخر عمر کې ډېر تعجباور غوښتنې کوي او ډېر زړه یې نازک وي او دا ستا اطاعت هم ښیي، ته وایي چې بیا دا پوستکي دا ځان باندې واچومه. او په دې باندې هم تعبیر کېږي چې د مور چې کوم نصیحت کوي، کوم خبره کوي، هغه ارزښت لري، اصل لري. لکه دا مور دې په دې خوب کې تا ته وایي چې دا پوستکي په ځان واچوه، نو دا مخکې وختونو کې خلکو په افغانستان کې دا رواج و، دا پوستکي خلکو استعمالوه، نو هغه چې کوم خبره کوي هغه څه یو اصل لري. نو په دې باندې ته شکونه مه کوه چې مور دې کوم نصیحت تا ته کوي، کوم خبره کوي، حتما هغه کې انشاءالله یو اصل شته، یو خیر شته. نو کوم نصیحت تا ته کوي مور دې، په هغه کې انشاءالله خیر ده او هغه حقیقت هم کیدای شي ولري او تعجب پکې مه کوه، خبره یې ومنه، دې کې دې خیر ده، والله تعالی اعلم. وایي کمپنۍ کې مې یا کارخانه کې مې یو مزدور څه نه پېژنم، یو نوی مزدور وي او هغه وایي 2 لکه یا 2.5 لکه ورکړم ورته، ووایم چې دروازه قلف کړه، چاته خلاص نه کړې، بیا چې راځم وایي چې دغه پیسې وایي چا رانه ویوړ، بیا ورته وایم چې پیسې راکړه، چا واخیستې او ووایه، چاته نه وایم، یعنې ما ته صرف وښیه کس. وایي بیا پولیس ته وایم، پولیس هم وګورمه، بیا وایي کلمه ورته تېر کړم چې ګوره چاته نه وایم، ما ته دا حال ووایه، بیا وایي پیسې وایي بیا بېرته ووایي چې ټوکه مې درسره وکړه، پیسې خو شته چا نه دي وړي، او بیا وایي ویاله کې ماشوم غورځېدلي وي او اوچتومه یې ویاله وي خو د ماشوم مخ صفا وي، مردار وي، ویاله مردار وي خو د ماشوم مخ صفا وي. وایي نو د دې خوب تعبیر دا ده چې مالي مسایل دې که څه وي، مالي مسایل دې صفا ساته، لکه د خوب نه دا معلومیږي چې ستا مالي مسایل لږ صفا نه دي، شاهدان پکې کیدای شي نه وي یا لیکلي دې نه وي، نو دا قرض کوي یا مالي مسایل دې وي، دا شیان کوشش وکړه چې ویې لیکې او شاهدان هم پرې تېر کړې، شاهدان هم ولرې، او قرضونو کې احتیاط وکړه، که چا ته قرض ورکوې نو هغه کې هم احتیاط وکړه، او هر چا ته قرض مه ورکوه یا په نیټه یې بیا بېرته ترې واخله، او که څوک در باندې قرض وي نو هغه قرضونه په ځان باندې مه پرېږده، او مالي مسایل دې کوشش وکړه چې همیشه صفا وي. کیدای شي امتحان کې واقع شي یا واقع کېږي یا واقع شوی یې، نو دې لپاره چې ته په امتحانونو کې د الله تعالی په امتحانونو کې کامیاب شي، مشکلات درته غټ نه شي، نو لاس لاندې کسانو سره نرمي وکړه، انشاءالله مشکلات دې حل کېږي، والله تعالی اعلم. بل خوب ده وایي لفټ کې روان یم او اوسپنه غوندې وي، وایي قات شي په اساني سره وایي بره وخېژمه، نو دا ډېر ښه خوب ده، الله دې درته ښه کړي. په دې باندې تعبیر کېږي چې ته خلکو ته ډېر زیات نفع رسوې، خیر رسوې، په دې سبب باندې الله تعالی تا ته اوچتې درجې درکړي، الله تعالی ستا کارونه روانوي، الله تعالی ستا قدر زیاتوي، او دغه قدر او وقار داسې زیاتېږي، دا په دې سره زیاتېږي چې ته خلکو نه ډېر نفع رسوې، خلکو ته ګټه خیر رسوې، په دغه سبب باندې الله تعالی تا ته هم عزت درکړي، کارونه دې روانېږي، مشکلات دې حل کېږي، او الله تعالی اوچتې درجې درته نصیب کوي، والله تعالی اعلم. بل خوب دې ده وایي موټر کې ځم، مسافري ملک یم او خاوره یو طرف ته زیړ وي بل طرف ته عادي وي، یو کار روان وي، د خاوره په خوب کې لیدل دا ښه تعبیر لري، په طبیعت په فطرت اساني باندې تعبیر کېږي، څه کارونه دې روانېږي، برابري پکې راځي، که څه کښته او پورته وي هغه مسایل حل کېږي، او څه کم مشکلات وي نو که څه کم ځای لپاره ته غواړې شک کوې چې چېرته لاړ سې یا چېرته پاتې سې، نو کوم تشویشونه دي هغه انشاءالله رفع کېږي، مشکلات حل کېږي، والله تعالی اعلم. بل خوب ده
وایي مستعمله قالین نه وي د بازار نه وایي واخلمه ډېر غټ وي زاړه ځایونه یې وایي ټیکټ کړي یا چا نه څه اخلمه کور ته یې راوړم وایي بیا 3 تقسیمه یې کړم ډېر غټ وي او 3 کوټو ته یې برابر کړمه نو دا ډېر ښه خوب دا درته ښه کړي خو دا قالین ته وایي مستعمل ده نو مستعمل قالین په کونډه باندې هم تعبیر کېږي نوی قالین دې خریدلی وی نو دا په واده باندې تعبیر کېده خو اوس د مستعمل قالین دې لیدلی نو که څوک واده یې ته اراده لري یا بل څوک کیدای شي که تا ته څوک واده نه درکړي نو که کونډه وي نو هغه که وکړي کیدای شي بیا درکړي درته او بل داسې اطاعت د کورنۍ باندې هم تعبیر کېږي لکه دا قالین ته راوړي کور کې هواري ټول ارامېږي نو مالا اطاعت د کورنۍ کې دې انشاءالله اطاعت شته او راحت باندې هم تعبیر کېږي ارامي باندې ستاسو کورنۍ څه دغه په راحت او په ارامي د ژوند دی انشاءالله کورنۍ ژوند دې ښه ده او په اولادونو باندې هم تعبیر کېږي څه زامن درکړي کیدای شي الله تعالی تاسو ته زامن نصیب کړي دغه 3 کوټې کې ستا د قالین اچولې په دې باندې هم تعبیرېدلی شي چې د دوی که څه حمل وي نو کیدای شي د 3 وارو زامن وي والله تعالی اعلم وفات شوي پلار مې وایي خوب کې ما پسې راپاڅېږي جګړه کوي را سره او چکونه را باندې لګوي ټول ناست وي یو مړي شکل ته ژاړي وایي مړي ته ژاړي او زه اوده غوندې یم خوب کې نو دا ښه خوب نه ده دا ښیي چې ته ګناهونه کوې ته په خطا روانې او د کورنۍ او د پلار نوم او نشان دې نه ده ساتلی داسې کارونه کوي ستاسو کورنۍ سره او ستا د شان سره نه ښایي هغه مناسب نه ده او تمه لرې بخیلي کوې غفلت کوي نو دغه وجه باندې څه کله په خوب کې ته انسان وګوري چې مور پلار پرې غوسه وي نو دا ښه تعبیر نه لري معنا داسې ستا عملونه صحیح نه دي نو اصلاح په ځان کې راوله که څه مشکلات وي که څه ګناهونه وي که څه خبرې وي هغه شیان اصلاح کړه تر څو چې مور پلار دی تا نه خوشحاله سي راضي سي او ته د خپل هغوی بددعا نه بچ سي او دعا یې لاسته راوړې والله تعالی اعلم چورګوړی وایي لمن کې را سره وي راټولوم خونې ته یې ننباسمه نو دا چورګوړي په خوب کې دا په ذریه په اولاد باندې تعبیر کېږي نسل ډېرېدل اولاد زیاتېدل چې ستا نسل به زیات وي که واده دې کړی وي اولادونه به زیات الله درکړي که واده دې نه کړی نو نسل دې ښیي چې ستا نسل انشاءالله به زیات وي نو مال زیاتېدلو باندې هم تعبیر کېږي نو دا هم ښه خوب د الله یې ته ښه کړي نو دا و د نن ورځې خوبونه او الله تعالی دې وکړي چې دا خوبونه تاسو واورئ او ماته اطمینان راکړئ په کمنټ کې چې مطمئن شوئ که نه او چې کله خوب به ماته لیږل نو همدغه واتساپ نمبر چینل کې ما سره شته همدې چینل کې شته زما واتساپ نمبر هماغه واتساپ نمبر کې ماته خپل خوب ولیکئ یا په اواز سره ریکارډ کې اواز سره ثبت کې ماته ولیږئ او که چینل کې نوي یاست نو دا چینل سبسکرایب کړئ ویډیوګانې شیر کړئ لایک یې کړئ ستاسو د یو لایک او یو شیر کمنټ په وجه باندې یوټیوب دا ویډیو 100 نورو کسانو ته مخکې کوي که هغوی یو سوال حل کېږي خوب یې تعبیر کېږي انشاءالله دې کې تاسو ته اجر ده نو تاسو فعالیت وښیئ ویډیوګانې لایک کړئ کمنټ وکړئ تر څو زه هم تشویق شمه او زما تایید وکړئ جزاک الله خیر السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته